د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژړا د خپل امت لپاره. مونږ باید د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا احسان په یاد ولرو چې په ژړا ژړا سره یې دا دنیا پرېښوده او درویش کاله یې دومره وژړل چې که د ټول امت ژړا را جمع شي نو دومره به نه شي څومره چې نبي علیه الصلاة والسلام په درویش کالو کې وژړل. دومره مور او پلار د خپل اولاد لپاره نه دي ژړلي او نه ځورېدلي دي څومره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت لپاره ژړېدلی. د خپل اولاد باره کې هم ورته دا پته وه چې د هغه اولادونه جنتي دي. په خپله ژبه فرمایي چې سیدة نساء اهل الجنه فاطمه، زما لور فاطمه جنت کې د ښځو سرداره ده. سید شباب اهل الجنه الحسن والحسین، او زما دواړه لمسین حسن او حسین به جنت کې د سړیو سرداران دي. علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلي في الجنه، علی ستا کور زما د کور مخامخ دی په جنت کې، د دوی مسئله خو حل ده، اوس دا ژړا د څه لپاره؟ یا رب امتی امتی تر درویش کالو پورې ژړا وه او داسې یې وژړل چې د ده د تسلۍ لپاره الله رب العزت آیات نازل کړ. الله رب العزت فرمایي فلا تذهب نفسك علیهم حسرات، ای زما محبوبه چیرې په آه وتلو سره لار نشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت لپاره دومره وژړل چې الله رب العزت جبرائیل علیه الصلاة والسلام راولېږه چې ای زما حبیبه ولې دومره ژاړې؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې زما د امت غم ما ځوروي. نو جبرائیل علیه الصلاة والسلام واپس لاړه او الله رب العزت ته وویل چې ستا حبیب فرمایي چې ما د خپل امت غم ځوروي، زه د خپل امت په غم کې ډوب یم. نو الله رب العزت جبرائیل علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل چې لاړ شه او ورته ووایه چې سنرضیک فی امتک، زه ستا د امت باره کې خوشحالومه. ولسوف يعطيك ربك فترضى، زه به دومره ورکړم چې ته راضي شي. که الله رب العزت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا تر اوسه نه وه نو کوم انسانان چې نن په ځمکه روان دي دوی به نن د ځمکې لاندې، د ځمکې د پاسه به نه وه، نن فرشتې هم بې قراره دي چې مونږ ختم کړي، غرونه هم بې قراره دي چې مونږ لاندې کړي. نو دا ټولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعاګانو برکت دی چې الله رب العزت مونږ د عذابونو د مشقتونو تکلیفونو د عذابونو